د کندهار د پوهنې ریاست رئیس پنجوایي ولسوالۍ ته سفر وکړ. د کندهار د پوهنې ریاست محترم رئیس الحاج مولوي فخرالدین نقشبندي صاحب د تضمین کیفیت امیر مولوي احمد الله احمدي او د تعلیمات اسلامي امیر مولوي علي محمد احمدي د پنجوایي ولسوالۍ ته رسمي سفر ترسره کړ چې په ترڅ کې د یاد ولسوالۍ د پوهنې امریت او شمېر دیني مدارسو څخه هر اړخیزه لیدنه وکړه. محترم رئیس صاحب لومړی د پنجوایي ولسوالۍ د پوهنې امریت څخه لیدنه ترسره کړه. د کندهار پوهنې ریاست د ویاند حافظ زبیر احمد ذاکرمل په وینا چې د امریت له کارمندانو د انکشافي مسلکي مدرسینو او معلمینو سره یې ګډه ناسته ترسره کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې د دیني او عصري علومو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې په ټولو مدارس او ښوونځیو کې باید زده کوونکو ته اسلامي عقیده، فرایض، حلال او حرام په اخلاص سره تدریس شي ترڅو د ټولنې د اصلاح او د دیني ارزښتونو د پیاوړتیا سبب وګرځي. نوموړي په خپلو خبرو کې د دیني او عصري علومو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې په ټولو مدارسو او ښوونځیو کې باید زده کوونکو ته اسلامي عقیده، فرایض، حلال او حرام په اخلاص سره تدریس شي ترڅو د ټولنې د اصلاح او د دیني ارزښتونو د پیاوړتیا سبب وګرځي. هغه زیاته کړه دیني چارو ته باید لومړیتوب ورکړل سي او ثانیاً د عصري زده کړې هم د شریعت په چوکاټ کې ورسره پر مخ یوړل سي. نوموړي د دیني جذبې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې د وظیفوي غفلت په صورت کې به مسؤلیت هم د الله تعالی په وړاندې او هم د ولس په وړاندې وي. هغه زیاته کړه چې د دیني چارو امور دینیت ته باید لومړیتوب ورکړل سي او ثانیاً د عصري زده کړې هم د شریعت په چوکاټ کې ورسره پر مخ یوړل سي. نوموړي د دیني جذبې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې د وظیفوي غفلت په صورت کې به مسؤلیت هم د الله تعالی په وړاندې او هم د ولس په وړاندې وي. همدارنګه رئیس صاحب د قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی د بیعت د روحیې پر ترویج ټینګار وکړ او دا یو مهم شرعي امر وباله. هغه له ټولو استادانو وغوښتل چې د قرآن کریم او دیني علومو زده کړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او زده کوونکي وهڅوي چې له وخت څخه په اغېزمنه توګه استفاده وکړي. نوموړي د امر بالمعروف قانون او د شرعي نظام د استحکام اړوند د اطاعت اغیز کتاب پر تدریس او عملي کولو ټینګار وکړ او سپارښتنه یې وکړه چې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی هدایات د استادانو لپاره لارښوونې د زده کوونکو لپاره د استادانو او زده کوونکو ته په منظم ډول ورسیږي او د عملي کېدو لپاره د هڅې وشي. محترم رئیس صاحب د دوامدار نظارت پر اهمیت هم خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې ټول ښوونځي او مدارس باید په منظم ډول وڅارل سي، په ځانګړي ډول مبید یعنې لیلي او کلیوالي مدارس. هغه له ټولو استادانو وغوښتل چې د قرآن کریم او دیني علومو زده کړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او زده کوونکي وهڅوي چې له وخت څخه په اغېزمنه توګه استفاده وکړي. د سفر په دوام کې محترم رئیس صاحب د پنجوایي ولسوالۍ اړوند د یو شمېر دیني مدارسو څخه هم لیدنه وکړه چې پکې نوموړي په یادو مدارسو کې د تدریس بهیر ارزونه وکړه او اړینې لارښوونې مسؤلینو ته وړاندې کړې.